د لویدیځې حوزې د علماو شورا نوبتي غونډه نن د دې شورا د مرستیال مولوي محمد کبابیاني تر مشرۍ لاندې جوړه شوه. په دې غونډه کې مولوي محمد کبابیاني د اسلام د دشمنانو او د دوی د لارویانو پر کرغېړنو او ناوړه کړنو باندې خبرې وکړې او ویې ویل دې ډلو تل د اسلامي ارزښتونو او د سپېڅلي قرآن د حکم پر خلاف کرغېړنې کړنې ترسره کړي او زیاته کړه هغه کسان چې ورته کړنې ترسره کوي نو په خبره د اسلام او مسلمانانو سره په حقیقت کې ستره دښمني کوي. د دین دی وتلي عالم همداراز د هغو کسانو غیر اسلامي او انساني کړنې د یهودو له کړنو سره ورته یادې کړي چې خپل ناوړه کړنې ټولنې ته نیک او ښه معرفي کوي. نور حال په دې هکله زما د همکار په راپور کې د لویدیځې حوزې د علماو او روحانیونو شورا نوبتي غونډه نن د دې شورا د مرستیال مولوي محمد کبابیاني تر سرپرستۍ لاندې جوړه شوه او پکښې د اسلام د دښمنانو پر ناوړه کړنو او په اسلامي ټولنې کې د لویدیځ پالو پر کرغېړن فعالیتونو باندې خبرې وکړي. په دې غونډه کې مولوي محمد کبابیاني وویل چې یهود او نصارا او د دوی لاریانو د تاریخ په اوږدو کې د مسلمانانو او موحدو وګړو سره خیانت او دښمني کړې ده. مولوي محمد کبابیاني زیاته کړه چې دې ډلو او لاریانو یې تر وروستۍ بریده د هغه له لارې سره مخالفت کړي چې په خبرې یې هیڅکله د مسلمانانو سره د دوستۍ انګیزه نه ده کړې. یهود یک گروه لجوج و معاندی بودن و هستند که در زمان حضرت موسی پیغمبر علیه السلام همیشه با امور دین از طریق لجاجت و عناد برخورد کردند و نصارا هم از جهل و نادانی که در شناخت حق و حقیقت داشتند مسما به ضالین شدند. این دو گروه با وجود بدی ها، پستی ها، خیانت ها، ظلم و ستم هایی که در هر عصر و زمان از دست اینا آمده نسبت به ضعفا انجام دادند و کارهای از اونا صادر شده که یک انسان عادی از عمل کرد اینا ننگ میکنه، چه رسه به یک انسانی که موحد و مخلص به دین حق باشه. مولوي محمد کبابیاني همداراز په اسلامي ټولنه کې د هغو کسانو کړنې د اسلامي ارزښتونو په ټکر کې یادې کړي چې د مسلمانانو سره دوه چلند کوي. د دین دی وتلي عالم همداراز د هغو مشرانو او کسانو اعمال او کړنې د یهودو او منافقینو سره ورته یادې کړي چې د مسلمانانو د زعامت په نامه دوکه ورسره کوي. که در زندگی اجتماعی در هر عصر و زمان هر کسی که او برای صداقت نباشه ادعای صداقت بکنه، هر کسی که خائن باشه خود در امانتدار معرفی کنه، هر کسی که ظالم باشه خود در عادل و رحمدل معرفی کنه، هر کلان به هر نامی که باشه، چی به نام رئیس جمهور باشه، چی به نام وزیر باشه، چی به نام پایینتر از رؤسا باشه، همون کسی که بیرا میره و در عین حال دستی به خون مردم آلوده باز او خود در اعلی شفقت و اعلی رحمت و اعلی محبت و اعلی خدمت معرفی میکنه. عملی چون عمل یهود انجام داده. یهود عادتی همی بود، منافق عادتی همینه که کار بدر میکنه انتظار نیکر داره. د لویدیځې حوزې د علماو شورا نوبتي غونډه هره سه شنبې د دې شورا په انګړ کې ترسره کیږي او پکښې د هیواد او اسلام پر مهمو مسایلو بحث او خبرې کیږي.